بسم الله الرحمن الرحیم. سورة کافرون دا هم مکی سورت دی او په ترتیب د قرآن کې یو سل نهم دی. مخکې سره ربط هم دا دی چې اول ته وی ستا دشمن به هغه به هلاک کوم. دلته اوس هغه د هغې نه براعت ذکر کوي چې اول ته نه براعت وکړه د ځان جدا کړه او بیا ما تفریده. او مقصد د صورت چې دی براعت او اظهار د براعت د ټولو کافرانو نه، د کافرانو نه ځان جدا کا. ته به ما تفریده وه، ته د بایکاټ وکړه چې د هغې څه حال دی بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل وایم یا ایها الکافرون، ای کافرانو، لا اعبدو زه بندګي نه کوم ما د هغه چا چې تعبدون چې تاسو بندګي کوئ. تاسو چې کوم مشرکانو د کوم شیزونو بندګي کوئ زه د هغې بندګي نه کوم. ولا انتم او نه تاسو عابدون عبادت کوونکي ما اعبد د هغه چا چې زه بندګي کوم. ولا انا او نه زه عابد عبادت کوونکي ما عبدتم په هغه طریقه باندې چې تاسو بندګي کوئ. ستاسو د عبادت طریقې جدا او زما جدا، ځکه زما خبره خو منئ نه. ولا انتم او نه تاسو عابدون بندګي کوونکي ما په هغه طریقه اعبدو چې زه عبادت کوم. لکم دینکم ولی دین، ستاسو دپاره دین دی ستاسو، ولی او زما دپاره دین بیا زما دین دی. نو الله وایي چې ته د دشمن نه براعت وکړه نو یقینا چې به زه د هغې هلاکت او وګوره څونه مې هلاک کړي دي وروسته به راشي. او مخکې دنیا واقعات تیر شو چې کافران الله چې کله د پیغمبر خبره ونه منله نو الله تبا نه کړولې.